السلام علیکم دوستانو، هیله د زړه به جوړ باسي. پخیر تېرېږي. نن زموږ او ستاسو درس دی څنګه کولی شو خپل دستګاه یا ماشین هارزنټل چیک وکړو. یعنې هر سرویور ته چې دی دا ضرور ده چې هر هفته کې یو ځل خپل دستګاه یا دا ماشین هارزنټل یا ورټیکل یا چیکینګ وکړي، چې هغه چیکینګ ساده چیکینګ په دوه ډوله دی، هارزنټل دی، بل ورټیکل دی. موږ به تاسو غواړو چې هارزنټل چې وکړو دا زموږ دستګاه کې مشکل نه وي که یا خاطر ده چې موږ هارزنټل چې وکړو نو ښه داسې دی چې یو 100 متره کې یو پاینټ موږ ځان ته نښاني کړو او هغې نه وروسته خپل دستګاه د هارزنټل روټېټ ورکړو، بېرته پاینټ را ورته چېرې تغییر هغه زاویو انګل تغییر نه وکړی، نو دا معنا چې زموږ په دستګاه کې مشکل نشته، هارزنټل یا ورټیکل دا هم چیک کوو. نو دې د خاطر راځو خپل اول یو پاینټ انتخابوو. موږ تاسو یو پاینټ انتخابوو. دا یو پاینټ ما انتخاب کړی دی. دا کوم زاویه چې ده دا درجې چې دا ځان سره موږ سیفوو، مثلا 83 درجې او 28 دقیقې 15 ثانیې او 3.03 او 10 ثانیې ښه. اوس راځو موږ به تاسې څه شی کوو، هارزنټل روټېټ ورکوو. هارزنټل روټېټ ورکوو خپل ماشین ته. اوس راځو بېرته ما پاینټ خپل برابروو چې آیا فرق شوی دی که یا فرق شوي که نه شوي. اوس که چېرې تاسو وګورئ هغه درجو کې زما په نظر ګورئ هېڅ فرق نه دی راغلی، دا یو څه تغییرېږي، دا هوا تاثیر دی. نو دا معنا چې هارزنټل چیک زموږ څه شي سکسیس و، کامیاب و، په دې ماشین کې کوم مشکل نشته دی.